د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه بحث کې ویلي چې د کرونا وایرس د بحران په شپو ورځو کې له افغان حکومت سره د امریکا $1 میلیارډ مرستې بندول به ښې پایلې ونه لري. د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د یونما مرستیالې د کرونا وایرس له کبله افغانستان له جدي ګواښ سره لاس و ګریوان وباله او زیاته یې کړه چې په دغه هیواد کې کورني بې ځایه شوي بندیان او په خوارځواکۍ اخته ماشومان د کرونا له کبله له سخت خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا له کبله افغانستان اړ شوی ده چې د 1999 کال په مالي بودیجه بیا کتنه هم وکړي. همداراز ګڼو هیوادونو کابل ته د مرستو وعده ورکړې ده، خو تر اوسه یې په عمل کې څه لیدل شوي نه دي. سلامونه او ښې چارې. نن تودې خبرې په همدې تړاو بحث ته ځانګړي دي. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د نړیوالو سیاسي چارو شنونکی محب الله شریف، د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینهپال او د اقتصادي چارو شنونکی شعیب رحیم. تاسو درې واړه سلمشي په خیر راغلئ. رحیم صاحب، زه به تاسو سره راپیل کړم. کرونا د لپاره د نورې نړۍ او افغانستان ترمنځ د اقتصادي وضعیت ترمنځ څه توپیر دی؟ د لوی بخونکي څښتن تعالی سپېڅلي نعمت تاسو ته مېلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. مهم ټکي ته مې اشاره کړې ده. بې له شکه د افغانستان او نورې نړۍ وضعیت کې ډېر فرق دی. که لږ وروسته لاړ شو نو موږ تاسو شاهد یو چې افغانستان په مالي مرستو باندې تکیه هېواد پاتې شوی ده. تقریبا 20 کاله شاوخوا وشو او هر 4 کاله پس بیا موږ د نړیوالو نه تعهد اخلو تر څو د راتلونکي 4 کلونو په اړه موږ تصمیم ونیسو. د یونما او په افغانستان کې داخل کې دغه د مرستې په اړه بحثونو خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پمپیو د خبرې تر وروسته زور وخت کله چې هغه ویل چې امریکا کېدای شي $1 میلیارډ خپلې مالي مرستې راکمې کړي. خو که یو څو میاشتې وروسته لاړ شو نو دا معلومیږي چې په مجموع کې که وګورو په نړیواله ټولنه او امریکا غواړي چې د افغانستان نه پښې سپکې کړي. د هغې لوی علت دا ده چې دومره ډېر مصارف په امریکا او په نورو هېوادونو باندې دوی نه غواړي چې نور دته ادامه ورکړي. په همدا علت و چې 2019 میلادي کال په پای کې نړیوال بانک خپل راپور وړاندې کړ او په هغې کې دا وویلې چې سره له دې چې په افغانستان کې سوله راځي، امنیتي وضعیت ښه کېږي، بیا به هم راتلونکي څو کلونو پورې افغانستان مالي مرستو ته اړتیا لري چې تقریبا د کال شاوخوا $11 میلیارډ جوړیږي. موږ تاسو شاهد یو چې د بروکسل په کانفرانس کې موږ سره بیا هغې نه وروسته هغه بل کانفرانس کې ناټو کانفرانس کې موږ سره مرستې وشوې چې په هغې په رڼا کې هر کال تقریبا $15 میلیارډ د اردو او د امنیتي موضوعګانو دپاره راکول کېږي او بیا $3.5 میلیارډ مرستو ژمنه موږ سره شوې ملکي برخو کې. په دې کې بیا یو څه ونډه د افغان حکومت راځي چې بیا بالاخر د همدې پر مټ باندې د هېواد د اقتصاد او اقتصادي چارې پر مخ شي. نو دغه فرق د افغانستان او نور هیوادونو کې. نور هیوادونه خپله بودیجه لري، خپل عواید لري او دوی خپل مصرفوي. افغانستان دا چې په مالي مرستو باندې تکیه هیواد دی نو بې له شکه زموږ او دا کرونا یوازې بیا نو په افغانستان نه ده، په هغو هیوادونو هم د هغوی خپله پیسو ته ضرورت لري. بالکل لویه ستونزه دلته همدا ده چې زموږ لوی تشویش دا د 2016 کال په پای کې قرار دا و چې موږ یو بیا د بروکسل کانفرانس په شان نړیوال کانفرانس ته لاړ شو، هلته نړیوالو نه ژمنه واخلو تر 2024 پورې د افغانستان د اقتصادي او مالي اړتیاو غم وخورو. خو له بده مرغه یو خواته د امریکا له خواته نه دغه پرېکړه او بیا ورسره د کرونا دغه مرض موضوع چې دا زموږ ستونزې لا زیاتې کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په همدغه ستونزو کې اخته ده. که موږ وګورو تر اوسه پورې هېڅ داسې کوم ښه خبر نه ده راغلی چې دغه د کرونا ګراف راوغورځي. که امریکا ده، په اروپا کې هغه زموږ مهمه هېوادونه چې دي زموږ لپاره انګلستان شو، جرمني شو، اسپانیا شو، ایټالیا شوه، دوی په خپل غم کې اخته دي. اول خو به د کرونا مرض چې ډېر زر وشو، شاید 3-4 میاشتو نه مخکې د ده هغه راکنټرولولو هیڅ داسې کوم امید نشته دی. جولای پورې په امریکا کې نشته دی. 8 میاشتې کېدای شي د ده نه وروسته چې بیا دغه کنټرول شي، دوی خپله په خپل اقتصادي جنجالونو کې اخته دي. که موږ وګورو په 2008 کال کې چې کله په امریکا کې مالي ستونزې او مالي بحران رامنځته شو، د هغه اغېز تر 2014 کاله پورې و. بیا 2014 کال نه وروسته دوی هغه پالیسیانو ته تغییر ورکړه کوم چې 2009 کال کې د بحران نه راوتلو دپاره کړی و. نو فکر وکړئ داسې بحران چې ټوله نړۍ پکې غرقه ده، دا به څومره دوام کوي. افغانستان ته به بیا څومره سره تصویرولی سړی نشي. شریف صاحب، تاسې هم پیسې به نه ډېرې خطا کوي. د افغان حکومت مالي تدابیر د کرونا پر ضد مبارزې کې رحیم صاحب څنګه ارزوئ؟ دوی خو ډېرې خبرې وکړي.
ګوري که موږ وګورو د افغان حکومت بالخصوص د ولسمشر غني دغه تېره دوره په دې کې بعضې اقتصادي چارې بعضې ریفورمونه بعضې پرمختګونه وشو خو د دې ټولو تر څنګ که په پایله کې موږ وګورو سره له دې چې عواید لوړ شوي دي سره له دې چې یو څه صادرات لوړ شوي دي که موږ وګورو په ټوله کې زموږ اقتصادي رشد سلنه لا هغې کچې ته نه ده رسېدلې کوم چې خپل حکومت پوهېږي په څه چې زموږ عواید لوړ شوي وو هغه ټول شیان ودرېدل مثلا هوایي دهلیزونه بند شو ګمرکونه بند شو د افغانستان چې په څه شي باندې وده کوله هغه بند شوي اوس هغه تدابیر چې دوی نیسي دا څنګه داسې دی زه همدغه موضوع ته راتلم چې دا په نورمال حالت کې زموږ دپاره د هیواد اقتصاد چلول ډېر ستونزمن کار و لکه ستاسې د اقتصادي رشد سلنه 5 نه بره یا هغه د 3 نه راټیټه ده همداراز که ورشو موږ بحثونه پرې ډېر کړي دي بېکارۍ باندې بېوزلۍ باندې په هغه باندې به ډېر نه تم کېږو اوس اړتیا دې ته ده چې یو بیړنی پلان جوړ شي او د هغه په رڼا کې سره له دې چې موږ وقایوي برخه کې روغتیایي برخه کې موږ به خپلې چارې پر مخ وړو کوشش به کوو چې دا خپور نه شي ځکه چې خپور شو بیا مخنیوي ډېره سخته ده چې امریکا مخنیوی نشو کولی موږ تاسې خو بیخي نشو کولی اړینه دا ده چې موږ یو بیړنی پلان جوړ کړو چې د هغه په رڼا کې موږ د نورو برخو تر څنګ کوشش وکړو چې اقتصادي برخې دپاره موږ ځانګړي پلانونه جوړ کړو زه نه پوهېږم چې په هغه کمیټه به څومره لوی په هغې کې به اقتصادي برخه څومره پام ځکه چې دا د یو کس یا 2 کسانو کار نه دی یعنې تر اوسه پورې زما عقلا مخې ته داسې څه نه دي راغلي چې هغه اړوند ادارې کم ځانګړي مجلس نیولي یا د اقتصاد وزارت یا د سوداګرۍ وزارت یا د مالیې وزارت یا د افغانستان بانک چې دوی د وضعیت د ښه کولو دپاره او مدیریت دپاره او د اقتصادي ستونزو د حل دپاره دوی څه کوي له بده مرغه تر اوسه پورې زما مخې ته څه نه دي راغلي او دا ډېر کار او زیار ته ضرورت لري لکه دا بودیجه خپله تعدیلېږي په داسې حال کې چې ستاسې اوس یو بل سرپرست وزیر راځي په مالیې وزارت کې بل خواته په سوداګرۍ وزارت کې سرپرست دی د افغانستان بانک رئیس سرپرست دی د اقتصاد وزیر سرپرست دی نو په دغه یو خو زموږ ستونزې اول نه هم دغسې موږ د وزاراتو د اداراتو په مشرۍ کې ستونزې درلودلې په دغه وختونو کې چې اوس موږ نوي خلک معرفي کوو بیا دوی نه دا توقع کوو چې دغه د بیړني وضعیت دپاره د مخنیوي وکړي دا به یو څه ستونزمني بل دا دی چې د افغانستان لپاره د سولې او پراختیا کوم کارچوکاټ چې جوړ شوی افغانستان پیس اینډ ډیولپمنټ فریم ورک په هغه کې هم چې کومې موخې ټاکل شوي دي تر ډېره بریده پورې هغه موخې نه دي ترلاسه شوې یعنې جنیوا کانفرنس نه مخکې چې کومې لاسته راوړنې دي وښودې موږ ولیدل چې هغه مثلا د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې او د ریفورم په برخه کې هغه هم کاسمیټیک یا نمایشي کارونه ځکه چې کله د افغانستان کله 14 یا 15 ګامه مخکې تله د ریفورم په برخه کې کله چې جنیوا کانفرنس تېرېږي په بل کال موږ ګورو چې 2 ګامه بیرته موږ په هغه نړیوال درجه بندۍ کې په شا ځو نو دا دی چې بیړني ګامونو ته اړتیا ده په هغه برخه کې اړینه دا ده چې په اول قدم کې موږ مثلا د حکومت اوایل به فوق العاده ډول باندې دا راکمیږي ځکه چې تجارت کم شو دا به راکمیږي همداراز د افغانۍ نرخونه سمبالول به لا زیات سخت کاري له بده مرغه موږ په افغانستان کې په بازار کې د افغانۍ او د لیلام نه پرته کم داسې اغېزناکه بله پالیسي نه لرو نو دا دی چې د 10 نه 15 ته خېجوي نور به موږ څومره افغانۍ لیلامو نو دا دی چې د افغانۍ ثبات دا بله موضوع ده بله موضوع دا ده چې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا دپاره به څه کوو که تاسې د خصوصي سکتور باندې مالیه وضع کوئ چې عواید لوړ شي خصوصي سکتور خو ستونزو سره مخ ده نو کېدای شي هغه سقوط سره مخ شي خو که تاسې مالیه نه وضع کوئ نو بیا د دولت دپاره عواید ستونزمن کار ده موږ تاسې شاهد یو چې همدغه اوس د خپله شاهد یم چې په بېلابېلو دفترونو کې خلک کار کوي معاشونه نیم شوي دي زه چې کس اول لرم چې 2000 افغانۍ معاش اوس 4000 افغانۍ معاش شو یعنې دا لا وضعیت لا زیات نه دی وخیم شوی دا چې کله وضعیت لا زیات خرابېږي دا لا زیات وخت نیسو د ده مخنیوی نه کېږي دغه د بېوزلۍ کچه به لا زیاتېږي بل دا دی چې په افغانستان کې که موږ وګورو زموږ ستاسې تمرکز کابل هرات مزار ننګرهار دغه زون او د زون مرکزونه دي خو افغانستان ته دا نه دی تاسې فکر وکړئ چې په دې مرکزونو کې دا حال په هلمند کې په دایکندي کې په نورستان کې په پکتیکا کې په سمنګانو کې به څه حالي نو دا دی چې دغه لړۍ به لا زیاته غځېږي مهمه دا ده چې موږ یو جامع پلان جوړ کړو نړیوالې ټولنې ته موږ یو جامع پلان کېدو IMF لګیا دی همدغه اوس کار کوي او سپارښتنې راټولوي د نړۍ بېلابېلو هېوادونو نه چې په څه شکل باندې موږ د کورونا نه د ویروس د خپرېدو مخنیوي نه وروسته په څه شکل باندې موږ کولی شو چې نړۍ اقتصاد بیرته هغه ځای ته بوځو بالخصوص هغه هېوادونه چې هم په بېوزلۍ کې اخته دي هم په جګړې کې اخته دي کنفلیکټ او فریجل سټیټس چې دي
د دوی د ستونزو حل دپاره څه وکړو. نو لازمه دا ده چې د ده نه مخکې چې هغوی راځي او موږ نه پوښتنه کوي، موږ خپله کې یو جامع پلان جوړ کړو چې که موږ سره مالي مرستې کېږي په کومو برخو کې به موږ مصرفوو. که زموږ مثلا بودیجه تعدیلېږي خو انکشافي بودیجه به تعدیلېږي، عملیاتي بودیجه خو تاسو نشئ راکمولی. دغه مصارف به چېرته لګوئ تر څو دغه ګورئ لږ وخت مهمه نقطه ده هغه دا ده چې کله چې اقتصادي وضعیت خرابېږي په هغې کې د خلکو کنزمپشن یا مصرف قوه راغورځېږي. کله چې مصرف قوه راوغورځېږي هغوی خریداري نشي کولی، تقاضا نشي کولی. کله چې تقاضا راوغورځېږي ستاسې خصوصي سکتور، ستاسې عواید دغه ټولو باندې منفي اغېز جوړېږي. نو مهمه دا ده چې موږ دغه انکشافي بودیجه په دغه شکل باندې ترتیب کړو چې مثلا ساختماني چارې، انکشافي پروژې په لرې پرتو سیمو کې د دې هم کمیت هم کیفیت زیات شو، دا مصرف شي. موږ تاسو شاهد یو چې موږ نه توانېدلو چې په نورمال حالاتو کې انکشافي بودیجه په سل مصرف کړو او ستونزو سره مخ ده. همداسې زموږ عواید دي، عوایدو په برخه کې هم زموږ لپاره اړتیا ده چې موږ څرنګه کولی شو چې بېلابېلو بله مهمه نقطه، اخري مهمه نقطه هغه دا ده چې د دې ټولو چارو ترڅنګ چې دولت او خصوصي سکتور کار کوي، اړینه دا ده چې موږ په ولس باندې هم غږ وکړو او دا یو روحیه را پیدا شي. موږ تاسو وګورئ خلک په خپل سر لګیا دي په خواله رسنیو کې، حکومت له خوا نه هم داسې تدبیرونه وړاندې شي تر څو خلک تشویق شي چې دوی په خپله هم د بېوزلو خلکو لاسنیوی وکړي. څومره په ډاډ سره دوی ویل چې لا هغه حالت ته نه یو رسېدلي چې نور ورته رسېدلي دي. په دې تړاو تاسو څه وایي؟ بله خبره دا ده چې امریکا د دغه بحران نه چې ټوله نړۍ وځي بیا به هغه نړۍ نه وي لکه د 2019 کې چې وه، خامخا به تغییر خوري. آیا امریکا او د افغانستان نړیوال مرستندویان د دې بحران نه وروسته د دې جوګه پاتې کېدی شي چې افغانستان سره مرستې وکړي؟ د افغانستان مسؤلیت څومره ورسره ډېرېږي؟ ګورئ کله چې موږ د کرونا ویروس د خپرېدو دغه خبرونه وګورو، د احصایې تعقیب کړو د بېلابېلو هېوادونو، دلته د اول نه تر 100 پورې مثلا په 15 ورځو کې تعداد زیات شوی، بیا د 100 نه تر 200 پورې په یو میاشت کې، بیا په 15 ورځو کې هغه په زرهاو باندې تقسیم شوی دی، ځکه چې دا هندسوي شکل باندې د هغه ایکسپوننشلي چې موږ ورته وایو په هغه شکل باندې زیاتېږي. نو دا دی چې اړینه دا ده چې موږ باید په قلاره کینونو خدای دې نه کړي دا وضعیت د ده نه زیات خراب شي، خو دا دی چې که خراب شي هغه دپاره موږ هغه بدترین وضعیت دپاره هم باید آماده اوسو، خو هیله او توقع باید زموږ همدغه وي چې وضعیت د دې نه خراب شي. که راشو دغه نورو هیوادونو ته بې له شکه د هغوی دپاره مثلا د جرمني په جرمني کې په امریکا کې 1,60,000 نه زیات خلک په دغه مرض اخته شوي دي. یو علت چې د امریکا په امریکا کې دغه مرض ډېر په تیزۍ سره خپور شو هغه دا و چې دوی خپل مهم ښارونه نیویارک قرنطین نه کړ، هغه ځکه چې د دوی قرنطین کول اقتصادي تاوان لري، اقتصادي مصارف لري. نو تاسې فکر وکړئ چې په د دې دومره زیانونو نه وروسته کله چې نړۍ بیرته نورمال حالات کې راځي، آیا هغوی به دې ته آماده وي چې تاسې ته 1.5 میلیارده ډالر د خپلې بودیجې نه تاسې ته آماده کړي؟ دا ډېره سخته پوښتنه ده. بل خواته دا دی چې که موږ خپل هیواد کې داخل کې هم وګورو، کله چې تاسې یو هیواد پیسې درکوي، مصارف درکوي، د هغه درته بیرته حساب غواړي. مثلا افغان حکومت که چیرې ځي او دوی سره بیا کینی په دغه سیاسي وضعیت کې چې اوس موږ اخته یو، په دغه د ولسمشرۍ د لوړې نه وروسته چې کوم وضعیت رامنځته شوی دی، د نړیوالو هیلې ماتې دي، هغوی ټول په ده باندې خواشیني دي. بل خواته که د سولې پروسه پرمختګ نه کوي، نو بیا هم موږ دوی ته یو منفي پیغام ورکوو چې سره له دې چې تاسې دومره پانګه اچونه وکړه، دومره منډې ترډې مو وهلې، نه پایله یې دا ده چې موږ اوسه پورې په دغه برخه کې پرمختګونه نه یو ښودلي. نو که چیرې موږ نه توانېږو چې دوی ته قناعت ورکړو، نو وضعیت به ډېر زیات د تشویش وړ وي او دا به ډېر زیات ستونزمن وي چې دوی ته موږ قناعت ورکړو چې دوی موږ ته بیا 8 یا 9 میلیارده ډالر راکړي، ځکه چې زموږ شاید اړتیاوې لا زیاتې شي. موږ اوس چې دی شاید 25 یا 35 سلنه پورې دغه د حکومت خپل عوایدو نه خپل مصارف پوره کړو، خو دا چې کله ستاسې عواید راکمیږي او بل خواته ستاسې مصارف لوړېږي او سرچینې هم ستاسې ورځ تر بلې راوچېږي، نو دا به ډېر زیات د طبیعي ده چې تاسې به بیرته دغه کوم د ژمنې چې دي کومې مالي مرستې چې موږ غواړو هغه به اوس زموږ دپاره اړتیاوې ډېرې، ځکه چې کله تاسې غواړئ په نورو هیوادونو کې هغوی مالي پالیسۍ له لارې نه حکومت انکشافي پروژې ډېرې کړي، بودیجه لري ورته، بانکونه د قرض سلنه راټیټه کړي تر څو خصوصي سکتور لاړ شي، قرضونه واخلي، سرمایه ګزاري وکړي او اقتصادي چارې پر مخ لاړ شي. افغانستان لپاره دغه دواړه برخو کې او زموږ خپله بودیجه په مالي مرستو باندې تکیه ده او بل زموږ بانکي سکتور خپله په جنجالونو کې اخته ده او
کوم داسې ځانګړې پالیسي نشته چې د هغې پر مټ باندې دوی وکولی شي چې خلکو سره مرسته وکړي د قرضو په برخه کې. نو زموږ دپاره اړتیا ده چې زموږ تکیه لا هم په مالي مرستو باندې ده او موږ دوی ته قناعت ورکړو، قوي پلان جوړ کړو. مثلا که موږ غواړو په لرې پرتو سیمو کې که موږ چیرې غواړو چې دغه انکشافي بودیجه انتقال کړو، آیا موږ دا تضمینولی شو چې دا به په شفافه ډول په سم ډول باندې مصرفېږي؟ بل دا دی چې په کومو برخو کې به موږ مصرفوو. یو د ویروس، بل دا دی چې کله دا د ویروس خپرېدو موضوع بندېږي، هغه نه وروسته د سولې موضوع راپیلېږي، نو په دغه لرې پرتو بالخصوص جنګ ځپلو سیمو کې هلته خو انکشافي چارې په د ګوتو په شمېر دي او هغه نه لیدل کېږي. نو هغه دپاره تاسې بېلې مثلا که چېرې دا جنګیالي او وسله پرېږدي او راځي نورمال ژوند شروع کړي، د هغه دپاره تاسې نورې بودیجې ته اړتیا لرئ. هیوادونو سره زموږ همکاري دغه بلا چې اوس راغلی د مهار لپاره یې هغه لومړي اقدامات او وروستي اقدامات د افغان حکومت باید بیخي په لنډ ډول ووایي، وخت ختم دی. لومړی اقدامات خو دا دی چې په اول قدم کې خو دغه د ده مخه ونیول شي، د هغې په برخه کې آګاهي په برخه کې او د خلکو سره معلومات شریکولو په برخه کې باید جدي کار وشي او قرنطینونه لا زیات قوي شي، لا زیات پیاوړي شي. نهایي اقدامات دا دي چې موږ د اوس نه یو جامع پلان جوړ کړو، نړیوالې ټولنې ته دا ووایو چې تاسې 20 کاله مرسته کړې ده او پس د دې نه افغانستان داسې یو ځای ته رسېدلی چې یو لوی بدلون راشي. په هغه برخه کې موږ د مالي مرستو دپاره یو جامع پلان جوړ کړو، خو د دې تر څنګ هغه دوه مهمې نقطې چې زموږ ستونزې تر ډېره بریده پورې حلولی شي، هغه دا دی چې پخوانی اجرایي رئیس دی دغه شخړې ته پای ټکی کیږدي او د ولس د خیر په خاطر د دغه موضوع نه شاته شي. بل خواته طالبان که د سولې په پروسې کې نرمښت وښیي او حکومت او طالبان دواړه یو ښه پرمختګ په ډېر کم وخت کې وښیي، نو زموږ هم نړیوالو ته قناعت ورکولو پروسه ساده شي او هم په هېواد کې په اقتصادي فعالیتونو بالخصوص په پانګه اچونې باندې ډېر زیات مثبت تاثیر راشي چې دې سره په مجموع کې کېدای شي هغه ذهنیت باندې ډېر مثبت تاثیر وارد شي. ډېر زیات مننه.